ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. ولی طالبانو قرآن ارواری چې خبره کوي ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، په دې کې ډېرې آیتونه او معجزې او نوادر دي کم قوم دی پاره چې ادراک و عقل پکاره چې موږ کله عقل بس موږ وی بس یعقلون ټوله ورځ مو په دې باندې تېره سي. اوس طالبانو که سړی قرآن دغسې تلاوت وکړي ډېر ثواب به ولري، او که د علامه طنطاوي تفسیر راواخلي طالبانو د یو آیات په جمال کې خبرې وکړي کم یو به ډېر ثواب ولري چې علم یې راواخلي ویې سپړي. ولې نن اسلامي امت علم ته نه هڅوي؟ ټوله ورځ دومره یې ووایه دومره واري ووایه، 1 میلیون واري وایي 6 میلیون واري قرآن پې زده کوي. رښتیا وایي طالبانو چې یو سړی په دې پوه سي چې قرآن کې د محدب والي او دا خبرې هم په قرآن کې دي، نو بیا به ملحد لمانه ملحد سي. نه طالبان دا څو ورځې کېږي طالبانو چې موږ دا د موږ تقریبا اول وار ده چې دا درسونه منظم نشر کوو، نو یعنی تقریبا دومره انسانانو باندې چې غرب اروپا کې اوسیږي تاثیر کړی چې تر حد نه ډېر، یعنی بیخي ډېرو انسانانو باندې تاثیر کړی ده. تاسې به هم انټرنیټي دنیا ګورئ طالبانو. الله عز وجل د واورې شکلونه داسې ګرځولي، دا د واورې شکلونه دي، واوره په دې شکلونو ده. ولی مسدس شکل د طالبانو، ولی الله واوره مسدس شکل ګرځولي؟ دا 12 شکلونه چې دلته علامه طنطاوي د واورې ګرځولي دا څوک دي؟ مسدس دي. ولی مسدس دي؟ علما د علم هندسي ته ځي، علما د علم هندسي وایي په اشکالو کې تر ټولو نه ښه شکل طالبانو په شکلونو د هندسي کې هغه دا چې متساوي اضلاع ولري. کوم شکل چې متساوي اضلاع او ضلعي ولري نو هغه طالبانو بیا یوه خبر کوي وی دا جمال، وی علما د فلک د علما د علم ارواحو نه نقل کوي، وی هغوی وی علما د علم حکمت او علم ارواح وی روحونه چې مړه سي، یو روح چې مړ سو طالبانو بیا چې بل روح ورته راسي چې هغه روح د دغه روح مماثل وي، دی ډېر ورته خوشحالېږي. څومره علم طالبانو د خاورې لاندې ده. نو که وایم طالبانو لنډو کې کېږي نه، که اوږدومې ناوخته ده، تاسې ما خبرې ته غوږ ونیسئ. خبره داسې د طالبانو ورونو وایي کله چې یو سړی مړ سو بل روح چې ورته راسي که هغه روح د ده مثل و، یعنی دا ښه روح و هغه هم ښه روح و، یعنی صالح سړی و، دا روح چې مخکې مړ سوی یا نوی ورته راسي دا ډېر خوشحالېږي ورته. ځکه ولې ورته خوشحالېږي؟ ځکه دا د ده په مثل ده. څومره چې د ده مثله جنت کې ډېرېږي طالبانو دوی ورته خوشحالېږي. نو علما د علم هندسي یوه خبر کوي، علما د علم هندسي وایي وی څومره ډېر چې څوک ډېري متساوي اضلاع ډېر وي، کله ضلعي طالبانو متساوي نه وي ګور که نه. اوس مثلث کې طالبانو 3 ضلعي وي، یوه طالبانو منفرجه وي او بله دواړه نورې طالبانو حادي وي که نه. نو هغه په مثلث په علم د هندسي کې چې تر څو اضلاع متساوي وي طالبانو دا ډېر خوند ورکوي وایي، او دا ډېر خوندور ده. نو دا خو ما ورته زر نه پوهېږو طالبانو، دوی وي دا جمال د علم ده. دا خو ما ورته هندسه کله مدرسه کې وایو، کله مزده ده، سره له دې چې د جهاد د اوان ویستل بنا طالبانو په هندسي او په مثلثاتو باندې دي، د ډي سي توپونه او د غټې وسلې ټولې بنا په دغو باندې دي. ما ورته یې نه وایو، سره مینه نه کوو. بیګا چا پوښتنه رانه کړې وله طالبانو وي نقشه که د مدرسې راولېږې موږ د تکمیلې واله یو. یو وارې مې یو خوشکه خبر وکړه بیرته مې حسبه کړله، ته یې ما باندې اوس ولا چې وس الله راکړي طالبانو دا مې به زي ټول توپ ته وراچوم، غټ ډي سي توپ ته وراچوم طالبانو داسې کمې خوا نه به راغلي افغانستان ته، همغه یونان خو ډېر لرې دلته به نږدې کم جنه راغلي بیرته ورولو، موږ یې تباه کړلو، همدې تباه کړلو که نه. دا یوې میاشت کې مې چې څومره خبرې اورېدلې مې بزي کې مې اورېدلې وي، حیولا ده او صورت نوعي ده او صورت جسمي ده او هغه ده او دغه. د زاهد شیخ صاحب موږ استاد و، موږ هغه کال تکمیله چې ورسره کوله، یو طالب و د چارچونو اوس مې په یاد، نو هغه ورته ویلې وایي 8 کاله وی راسره تېر کړي وي د خپله شیخ صاحب 8 کاله وي چې 8م کال باندې تله ماته ویلي چې دا حیولات شي ته وایي. ولې انسانان عباس کوي؟ هغه استادانو نه به الله پوښتنه نه کوي چې تاسې په لاس ورغلي وي ډله در باندې ډېرئ،
چې دومره ډېر طالبان دي راسره دومره ډېر دی بس عصام واړه راواړه نو اوس ته ما ته څه وایي ما عصام بیخي زده نه ځه غفور لالا مې بیخي زده نه ولې زه کتاب جوړوی سم نو بیا ما ته زه تی بس ته که نه څه مې کوي پې باندې اسمان ته مې پې باندې رسوي ټول علم همغه علم ده ولې نور علوم نسته ده چې زه دې همدې ته تنبه کړی یم افغانستان کې بس چې د ملایان سره کیني چې صیغه یې جوړه کړله بس دا تی نر بچی ده نور خاورو زه چې که نه پوهېدم بس دا تنا علم ده که نور علوم هم سته په یو علم باندې طالبان سړی له علم نه وځي نه افغانستان کې خو دې علومو ته بیخي خلک علما نه وي دا ظلم ده ملایان چې کله مجلسو کې کینی بیا څه وي وی یو کسب د یو علم دا علوم نه دي پلار به دا خبره مني را سره چې دا علم ده دغه اوس طالبانو د مسدساتو علم هندسه علم د طالبانو کسب ده لالو د علم تعریف وکړه دا یو له هغو علومو نه ده چې انسانان نن سخت پې باندې خود کې پاکېدلی سي رب العالمین ته رحم وکړي دا جمال ده فالجمال فی هذه ولې د واورې ټول شکلونه مسدس دي څه حکمت الله پکې ده ځکه تر څو چې شکل طالبانو کوروي شکل ته متوغي وي دایروي شکل وي هغې کې علت دا وي چې اضلاع یې ټولې څوک وي متساوي وي اکثر اضلاع یو د بل سره سبحانه یا للعجب